ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او سراب یمه او راغلی یو رئیس خان جنډیوال څخه. او رئیس خان جنډیوال ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه لیکوال دی او د شعر سره مینه ساتي او نوي شعرونه هم لیکلي دي، زاړه شعرونه ورڅخه هم بل لا شی لیکلي کړي دي. نو تاسو سره رئیس خان جنډیوال صاحب نه او زه به درته هم خپله شعرونه ووامه چې وایي د یو ارمان نه بل ارمان راوځي، پس له خفګانه مې خفګان راوځي. ډېر ښه. مولا صاحب دا مې دشمنان دي که نه، په خوب کې ما پسې ماران راوځي. او ای پښتنو ولې بې فکره شولئ، بیا به د قبره باچا خان راوځي. ډېر ښه. ای پښتنو ولې بې فکره شولئ، بیا به د قبره باچا خان راوځي. او په هغه ځای کې سړی څه به کوي، په هغه ځای کې سړی څه به کوي چې دشمنانو کې جانان راوځي. ډېر ښه دی. په هغه ځای کې سړی څه به کوي چې دښمنانو کې جانان راوځي. او په توره شپه کې انسانان مې وجني او خلک وایي چې پیریان راوځي. د زنکدن د سختې نه یې خبر، هم به د سترګې هم زبان راوځي. ډېر ښه دی. او د پښتنو په غم غمجن سرابه دا ستا د خیال به ترجمان راوځي. زبردست. رئیس خان جنډیوال را څخه ناست دی. رئیس خان جنډیوال نه به شعرونه اورو او څه پوښتنې به ترې نه وکړو. رئیس خان جنډیوال صاحب څنګه یې؟ الحمدلله جس صاحب ستاسو دعاګانې ډېره مننه. ژوند څنګه روان دی رئیس خان صاحب؟ او بیا چې کوم دی د شاعرۍ په میدان کې تا څنګه راتګ وکړو، د کله نه ته شعر لیکي؟ اجس صاحب شوق خو تقریبا د بچپن نه او 2.5 کاله کېږي چې قلم مې راوچت کړی دی او سماعت ګوډ شعرونه لیکم. جی نور عمر به مو څومره وي د خیره سره؟ عمر جی تقریبا 33 سال دی. نو لکه د شاعرۍ ستاسو څومره وخت شو؟ د شاعرۍ تقریبا ما خو تاته ووایي چې د 5م کلاس نه شوق و، خو کله نه مې چې قلم راوچت کړی دی نو هغه 2.5 کاله تقریبا کېږي. ښه ډېره مننه. نو موږ سره شعرونه شریک کړه، نیغ په نیغه به شعرونه له راشو. ډېره مننه اجس صاحب. دغه یو 2 شعر تاسو ته ډالۍ وي چې څه ډېره د بدحاله څوک زما د مرګ نه پس، څه ډېره د بدحاله څوک زما د مرګ نه پس، بیخي نه د خوشحاله څوک زما د مرګ نه پس. او خبره شوه زما د جنازې اعلان چې وشو، خبره شوه زما د جنازې اعلان چې وشو، په چغو باندې راله څوک زما د مرګ نه پس. ډېر ښه. او دا یو غزل بل دی ارشاد. تاسو او دې ملګري ته ډالۍ وي چې زوړ غزل دی خو به هر کیف ستاسو په پیج به نوی چې لګیا د یو ماشوم ته نصیحت کوي او جاړي، لګیا د یو ماشوم ته نصیحت کوي او جاړي، دا څوک ده چې دې کلي نه هجرت کوي او جاړي. په خپله یې زړه نه دی او که چا مجبوره کړی، په خپله یې زړه نه دی او که چا مجبوره کړی، راغلی د زمانه چې نفرت کوي او جاړي. او ویل یې دا خود سره زوی د پویه که چې سم شي. اجس صاحب ارشاد. ویل یې دا خود سره زوی د پویه که چې سم شي، زما په سر مې مور ته شکایت کوي او جاړي. او پښتو معاشره د خپلو وروڼو نه یریږي، پښتو معاشره د خپلو وروڼو نه یریږي، ښکاره نشي په پټه محبت کوي او جاړي. او رئیسه په خپل کور چې به یې ټک له ګوتې نه وړي، رئیسه په خپل کور چې به یې ټک له ګوتې نه وړي، واده شوه اوس پردي کور کې خدمت کوي او جاړي. ډېر غزل دی ارشاد. چې چا پسې ځي د چا د پاره وځي، چا پسې ځي د چا د پاره وځي، چې لیونی شي د روزګاره وځي. او یقین موشه د هیچ چا نه مني، زړه چې مین شي له اختیاره وځي. بالکل. څوک په خندا او خوشحالۍ د کلي، څوک په ژړا د چا د پاره وځي، مازیګری به یې پیکه پیکه شي، دا کلیواله که د ښاره وځي. مازیګری به یې پیکه پیکه شي، دا کلیواله که د ښاره وځي. دا ستا تصویر راواخلم ګورم ورته، دا ستا تصویر راواخلم ګورم ورته، د خولې نه چغه مې بېواره وځي. او په تا مین و مخ دې مه اړوه، په تا مین و مخ دې مه اړوه، پرېږده چې سای په قلاره وځي. او اخري شعر دی پکې اجز صاحب چې هله به پوه شي چې مړه دی رئیسه،
هله به پوه شي چې مړه دی رئیس چې جنازه یې په دې لاره وځي. ډېر ښه دی، ډېر زوړ یو غزل دی. ارشاد وایه وایه. وایي عجز صاحب چې خپل یو ارمان ته ګوري سمه جاړي، خفه شي ځان ته ګوري سمه جاړي، او په خپلو لاسو یې ریښې ریښې کړو، اوس مې ګریوان ته ګوري سمه جاړي، او وایي په ما خو قتلیام شروع دی، وایي په ما خو قتلیام شروع دی، ځمکه اسمان ته ګوري سمه جاړي. او دا شعر پکې شوق دی، بخښنه غواړم. لکه چې مور او پلار یې نه ورکوي، لکه چې مور او پلار یې نه ورکوي، جینۍ جانان ته ګوري سمه جاړي، او یو لیونی د زمونږ چم ته راشي، یو لیونی ده زمونږ چم ته راشي چې رئیس خان ته ګوري سمه جاړي. د پښتنو دپاره د یو دوه درې شعرونه دي عجز صاحب چې راغستې څه ډېره ناروا په پښتنو، راغستې څه ډېره ناروا په پښتنو، ظلمونه دي چې کیږي له هر خوا په پښتنو، او د وخت د حکمران د ستمونو به څه وایم، د وخت د حکمران د ستمونو به څه وایم، ډالرې دي چې اخلي زما په پښتنو، او د ګل په شان ځوانان بېروزګارۍ لیونې کړي، د ګل په شان ځوانان بېروزګارۍ لیونې کړي، خفه شم اکثر راشي جړه په پښتنو. بس دا یو اخري غزل به دا بیا به نور بیا شي انشاءالله. صحیح ده. عجز صاحب وایي چې غم او خفګان دې په بلا مات شي، غم او خفګان دې په بلا مات شي، مړه جانان دې په بلا مات شي، او د یتیمانو په مال لوبې کوي، د یتیمانو په مال لوبې کوي، د کلي خان دې په بلا مات شي، چې ننګ غیرت او پښتو نه پیژني، چې ننګ غیرت او پښتو نه پیژني، داسې انسان دې په بلا مات شي، او چې پېښور او کابل سپک یادوي، عجز صاحب چې پېښور او کابل سپک یادوي، هغه افغان دې په بلا مات شي، او چاته یې ووې زه دې مړه شم پسې، چاته یې ووې زه دې مړه شم پسې، خو رئیس خان دې په بلا مات شي. ډېره مننه. دا موږ سره رئیس خان جنډیوال صاحب ډېر ښکلي اشعار لري، ډېر ښکلي شعرونه وي، او اوس موږ له اجازت راکوي د لوی الله په امان د راتلونکي بل پروګرامه پورې.